فیاضه ما ویل چې زنګ درته ووم خو زنګ وهل مې ښه ونه ګڼل او دلته درته راغلم ځکه هغه مشران وی سترګې د سترګو نه شرمېږي نو زما یو کار بند و ما ویل چې تا پکې پوره همکاري وکړې ولې نه وبېکو زنګ به دې راواله څه مشکل خو نه یار او زما د وسې چې پوره زه خو درته په دواړو سترګو کوم کامران خانه څه کار دی ووایه خبره داسې ده زما ورور دی بیکاره دی کار روزګار یې نشته او ته خو ماشاءالله ښه دولتي کسانو سره د ناسته ولاړه ده او غټ خلک د وجوري ته ځي راځي نو تا ته د افغانستان حالات ښه معلوم دي چې بس هر کار کې بس پیسه واسطه ونه لري کار نشي کوي نو ما ویل چې ته چاته ووایې او کار ورته پیدا کړي او ته یې واسطه شي وروره زما ستا خو ورورولي ده او څه تشویش خبره نه ده انشاءالله کار به دې وشي د افغانستان عمومي رئیس چې دی زما د ترور زوی دی او زه به ورته بېګا ته زنګ وهم ستا د ورور د وظیفې په اړه به ورسره خبرې وکړم او انشاءالله ورور به دې سبا دفتر ته ورولېږي د وظیفې غم به ورته وخوري انشاءالله با ډېره مننه ستا غوندې دوستان دی الله هر چا ته ورکړي دا احسان به دې زه په ټول عمر هېر نه کړم مانه څه مشکل نشته وروره بله السلام علیکم صحیح ده را پرېږده صحیح السلام علیکم رئیس وعلیکم السلام ښه صحت ښه مهرباني وکړه څنګه دی بچه ښه شکر الحمدلله خیر اوسې چا رالیږلی زه حاجي صاحب پیاز رالیږم ما ته یې زنګ وهلی و ستا څه مشکل و ما مشکل دا ده چې یو وظیفې ته ضرورت لرم یو وظیفه دې راته پیدا کړې وای نوم دې څه شی دی نعمت الله نعمت الله تعلیم دې څومره دی تعلیم مې لسم پورې کړی لسم پورې کوم ډول وظیفه دې په کار ده چې هماغې ته دې ور مخکې کړو چې ته پکې انټرسټ لرې ستا خوښېږي بس رئیس صاحب چې داسې وظیفه وي چې مونږ عزت هم پکې برابر وي او بل د پیسې لګي پکې زیاتې وي خاص اقتصادي ستونزه هم ده سره هر وظیفه وي نعمت بچې خوښه ده چې د ګمرک کې دې معاون کما بس ښه پیسې هم پکې ډېرې دي او عزت به دې خلک کوي او بچې عزت د هغه چا کېږي چا سره چې پیسې چې در سره پیدا شو عزت دې خپله کېږي هفته کې به 5-6 لکه افغانۍ ګټې خوښه یې ده رئیس صاحب په ډېر بخښنې سره دا وظیفه خو به ډېره مشکله شي که چېرته کوم بله وظیفه دې راته په نظر کې نیولې نو که راته وایي که ډېره به ښه وي ښه چې ښاروالۍ کې دې معاون کم څنګه دې خوښه ده بس د ریړو والا باندې موسبر د پیسې تیش کوه په اډو والا باندې موسبرې پیسې تیش کوه په رشکو والا باندې موسبرې پیسې تیش کوئ صرف پیسې راټولوه ویې ځان تکړه کړه خوښه یې ده رئیس صاحب بله دا هم ډېره سخته سیاسانه غوندې وظیفه دې که په نظر کې نیولې ښه دا هم سخته ده نو نعمت بچې چې په مصروفیت کې دی د عوایدو مدیر کم څنګه دی خوښه هر طرف نه به درته پیسې راځي او خلک به دې ښه قدر عزت هم کوي صحیح ده نه رئیس صاحب دا هم وله سخته ده که چېرته سیاسانه غوندې وظیفه یې ښه چې دا هم سخته ده نه یې شي کوی نو ته څه رقم وظیفه غواړې ته ما ته یو نظر راکړه موږ به پې قدم والو هغه ځای کې به دې مقرر کړو رئیس صاحب زه غواړم چې په یو دولتي مکتب کې مې معلم کړي نعمته بچې ډېره بخښنه غواړم خو دا مې د وسې پوره نه ده دا کار به دې ونه شي رئیس صاحب څنګه دومره وظیفې راکولی شي دومره غټ غټ چوکیګان راکولی شي او په یو دولتي مکتب کې م نشي معلومولی نعمته بچې په هغې وظیفو مې وس رسېږي چې
چې تا پکې مقرر کړم، ځکه چې په هغې چوکیګانو ټول بې استعداد او بې تعلیمه کسان ناست دي. هلته تعلیم نه چلیږي، استعداد نه چلیږي، پیسه او واسطه چلیږي. او هغه به زه وکم د چا د مخه ستا لپاره. خو په دولتي مکتب کې معلم کېدل دا باید ته د 14 یا د 14 اسناد ولرې او تا نه به په ریاست معارف کې امتحان اخیستل کېږي. هغه چې ته کامیاب پکې نشي، ماشومانو ته څه ویلی نشي، د هغې د پوښتنې جواب نشي ورکولی، نو ته څنګه معلومیت کې؟ یوازینۍ وظیفه د معلم ده چې په هغې کې نه پیسه چلیږي او نه واسطه چلیږي. ته پوهېږي معلم هغه څوک دی چې د یو ماشوم نه ډاکټر جوړوي، خپله ډاکټر کېږي نه. د یو ماشوم نه راروان ولسمشر جوړوي، خو خپله ولسمشر کېږي نه. د یو ماشوم نه والي جوړوي، خو خپله کېږي نه. نو تا داسې وظیفه غوره کړې او د دې لپاره تعلیم وکړه. بیا راغله بس سمه ده رئیس صاحب، چې دا نه کېږي نو د وخت راکول نه ډېره مننه. زه به لاړ شم. زه الله دې مل شه.